لږ لږ بالا دی چې د ټکټ صفحه ده. دغه صفحه ته څه ویل کېږي؟ د ټکټ دا کلاسیکه صفحه ده چې ټول مهرونه په دغه قسم طرف شي، خپله خوښه ډیلیټ کولی شي، واسطه شي. مثلا په دغه ځای کې رایټ کلیک وکړه، کوم ټول بار دی په کور ډرا ټول بار که نه، مثلا رایټ کلیک وکړه ډایمنشن په دغه د مینو په سر کې دلته نه په دغه سر پوه شوې. هر یو ټولبار چې وغواړي د څنګه کولی شي واسطه شي. ټولبارونه لاک کولی شي. اوس خو دلته ونیسه که نه، هر ځای ته چې وړی که چېرې دا لاک شي راشه دلته لاندې وخوره. دا ټول ټولبارونه دي که نه، لاک لوکیشن آل لاک ټول بند کړه. اوس نه کش کړي، سره علامه وکړي، نشي وړی، دا هم نشي کش کړه. ټول څنګه شول؟ لاک شو. همدلته رایټ کلیک او هم دلته ورشه لاک لوکیشن کې بېرته خوش کړه انلاک آل انلاک. پوه شوې. دا هم کولی شي چې د وینډوز نه لوکیشن او لاک دو ځای هم لاک کولی شي. وینډوز لاک لوکیشن آل انلاک. پوه شوې. نو دا صفحې چې دي بعضې آفس په 2010 آفس باندې دا صفحه یې سپل خرید کنه 3D ماډل دوی کې هم شته. مثلا دا 3D ماډلینګ صفحه اوټوکیټ کې هم شته. دلته مینوګانې په دوه شکل ډرا مینو داسې راغله، موډیفای مینو په دوه شکل راغله، یعنې داسې کش کولی نشته دلته چې که نه د دونه مې هغه کړلی شي. نو دا د څو ځای صفحه بدلولی شي د دغه ځای نه کلاسیک. بیا هم کولی شي د دغه ځای هم بدله کړي. ورک سپیس دغه هغه ویني، دغه دوی ته ویل کېږي ورک سپیس سویچ. د دو ځای هم کولی شي صفحه یې بدله کړي، او هم کولی شي چې دو ځای بدله کړي، او هم کولی شي مینوګانې خو نشته دي که نه دلته. دغه ځای ته څه ویل کېږي؟ ریبون. دغه وکتور نه دا سلیکټ کړه. دلته راشه شو مینو بار، وینې مینو یې نشته دي، فورمات وي فایده مینو نشته. یا شو مینو بار مو ته وښیه، غوږ ته ونیسه ویډیو درته کوم، لرنینګ درته وکړم، هلته سیو کېږي ټول، بیا به داسې ګډوډ شي. شو مینو بار، اوس مینو بار وښیه دلته که نه، دلته که ورشي هاید مینو بار هاید کېږي. اوس دغه ساحې ته ریبون ویل کېږي. مینو بار ورته ټولز مینو ته ورشه، ټولز مینو نه هم د ورک سپیس بدلولی شي. اوټوکیټ کلاسیک د دو ځای هم کولی شي، د دو ځای هم کولی شي، او د ټولز مینو نه هم کولی شي، او د دغه ځای نه هم کولی شي. پوه شوې چې ورک سپیس یا د صفحه بدله کړي. بل چې په دوی کې دی دا ټولبارونه چې دا چې پوسته ونوري کېږي په کنټرول صفر، کنټرول پلس صفر ووایه دا ورک شي، هېڅ ټولبار نشته. یعنې اوس ته کولی نشي کولی چې لاین رسم کې ښه شارکټ دی که په یاد وي یا ارسال شي، یا دایره سیفټ، او یا هم مثلا ارک قوس. خو دا مطلب دا چې شارکټ باید ټکټ زده کړي، چې په شارکټ دې نه وي زده د دفتر کې دا ورکې وي درته که نه کنټرول صفر ووایي ټولبارونه ټول ورک شي. مینو که ته وایې چې د مینو نه مې راواخلم، مینو هم درته هایډ کوي، هایډ مینو بار سپینه صفحه ده. نو کنټرول صفر. پوه شوې. کنټرول صفر باندې کلین سکرین، یعنې صفحه ټوله پاکي. دغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ دغه ساحې ته کمان لاین ویل کېږي. دغه ته نشنه صفحه نه ده، دوی ته کمان لاین، یعنې په دوی کې د لاین یا کمان په اړه باندې پوره معلومات کېږي. مثلا زه په لاین واخلم یا مثلا کنسټرکشن لاین واخلم، دا ما ته داسې تشریح کوي دا کنسټرکشن لاین چې دی یو ایکس لاین که زه کلیک وکړم سپیسیفای بله نقطه آتر پوینټ، او بل ما ته دلته تشریح کوي ګوره چې وي دا چې دی څو حالته لري، دا یو حالت، دوه حالته، درې حالته، څلور حالته، پنځه حالته. هر خط مثلا دا رکټنګل واخله، رکټنګل وي څو حالته لري. اول وي سپیسیفای فرست کارنر، اول کنج انتخاب کړه تشریح، یا اور چمپر یې که، الیویشن یې که، فیلیټ یې که، تکنیس یې که، دا څلور حالته باندې رسمي پنځه حالته. هر یو داسې حالتونه لري. دایره ده څو حالته لري،
دا ټول تشریحات په چیش کې کېږي ته کم آنلاین کې دا د کنټرول نه پوسټ اورکی کنټرول نه دی چې په هایر شو اوس د دوه پر تشریحات نشته دا څه شي دی څه حالات لري کوم بل حالات لري نه لري نو دا په بعض هغه کې دا ورکوي بس دی خپل هغه چار حالات از دا در طبیعي انرژي پاتې دي کنه نو کم آنلاین کنټرول نه د دوه پوسټ باندې دلته ترڅی ټول تشریحات دلته کې کدالته ځان چې لاین ال انټر دلته تلیکي we specify next point بل نه بتا انتخاب یا مثلا دایره واخله we specify center مرکز انتخاب کردم کلیک یا دلته نور حالتونه لري شاه ورک شاید د ریکټنګل په معلومات وي دا ریکټنګل چې د یو حالت د چمبر شکل هم رسمي پلیټ شکل هم په ضخامت هم په عرض هم نو دا کماند لاین چې پوسټ باندې هغه کې کنټرول نه پوسټ ورکی پوښوي کنټرول نه بل بعض ټمپلیټ شکلونه لکه کنټرول درای باندې دلته بعض ټمپلیټ شکلونه شته دي چې هر قسم شکل وغوړي دلته شته دي مثلا دا ارکیټیکچر دی کنه ونه دا ماټر دا یو ونه زائد انټر ای انټر ماټر ورکشن کنه زوم ان زوم ایکسټند دا بل شاید میکانیکل بارکی مثلا نات بولت دا بولتونه هر شاید اشتاب سکیلی به وطاونش مثلا الکتریکل دی بارکیس شان سه ولا میدی مثلا در واقع ده زائد انټر ای انټر علامه ده سرک سټاپ سپیډ د ډبل کلیک وکړه سپیډ تغییر کوي وسله شل عادي اتوماتیک وسله شل پوښوي دا علائم دي دا ټول خاصه شي د ساتي لونی د ساتي د پلان ارتباط مثلا په ساتي پلان کې ارتباط یا الیویشن په دغه علامه څخه کی په دغه علامه الیویشن خودل کی ناس پلان دی تعمیر پلان رسم کړه په کې صفر شو صفر څه وسته خدای شاون تل ټمپلیټ ته هاچ مواد ورکول یو کیس یو ځای ته مثلا دا ته تعمیر دی دا دو تا مواد ورکوي دا دی راش خښتې وګوره خښتې خوش رنګ ورکوي اوس رنګ خښتې پټې کړي دا رنګ سلیکټ کا راوټ کلیک په وکړه ډرا اوردر دا پارشي کې تا پورت کې تا ډرا اوردر سینډ ټو بیک شوت ولې ګرام خښتې مخته پوښوي یو خښتې سلیکټ کا یا راوټ کلیک په وکړه ویا سینډ ټو بیک خښتې ولې ګر شوت رنګ په ورډ پارشي کې یو عکس لګي شوت لیکنه مخه ترواله نه عکس مخ لیکنه پیدا کړه سینډ ټو بیک پوښوي مواد هاچ دا موټر دی دا موټر د شکل وخت دا سلیکټ کړه سیا دا ته دوه قسم علامه ورسره یو دا علامه ده دا لري کړی شي دا موټر دی دا سلیکټ کا دغه علامه ته ورته ما چاپ کلیک وکړه اوس د موټر نور نموګون ټرک ریډر چې ساوه څه مخوم ټرک فرنٹ ټاپ د باره خواته کاته موټر پلان دا سلیکټ کا ساید د بغل ورته وګورم دا شکلونه ډېر قسم شکلونه کې شته هر قسم شته د ټوله کې اوس دو تا ما هاچ ورکاوه شي دا یې هاچ دا یې ته دا ما غیرو دا چې سرواني وانه ولور دی دا دی هر قسم ما چې وګورم
چې د سروای بیا نه پوه شوې په هاچ ورکوای شي مواد ورکوای شي رنګونه ورکوای شي دا ټول د استفاده کوي دا هر ځای ته چې مواد ورکوي د استفاده نرم ټیبل چې کشته تیار جدول جوړ کشته کتر غلطه کلیک کنه جدول ډبل کلیک وروکه بس کنه نه کوي انټر لونگ جدول دی رنگ بدلاوی دلته رنگ بدل کړ اندازه بدلاوی کیک دا جدول پوه شئ توخ تکراری دی کنه ډرامینګ دی بل غاټ جدول دی کنه وړه غاټ کې دا وګړه جدول دی دا تاور ټمپلیټ جدول دی کوم چې په دغه ځای کې موجود دی په پرینټ کې بلسین دا ټول دا دی مثلا نن زوري د وسایت مو دا زیرو خپل څه دی نظام زوري هغه سره کوم شو ته شل ور هغه مې ته په ځان رسول کې دا استول له ورته غاټ دا ډیره مینه و صحیح امه په غاټ کو ډومین انسټال کې بیا درته ما شاء الله اندازه گذاری کې دا دی هر شای کې شته لیډر وکتورونه دی یو شای تشریح کوي داسې وکتور ورکوي لیډر وکتور لرونکي خط ته لیډر داسې یو شای ورسره لیکلی په د بیخ کې هلته یو شي تاسې وکتور وروالی دلته تشریح کوي چې دا شای دا دی دا دی دایره غونته شکل دا بل دی پوه شئ پنځه دا تاور ټمپلیټ شکلونه باندې تاسو څنګه دي موجود دي نورم کې شته دي خدا د چیز پوسټر سي کنټرول 3 پوسټر دا شاید په کور وي ونه د په کور نه ونه اوس بدونه دا کلیک کړه سي پلان دا غوډه نومه ته ورشه elevation پوش تعمیر مخ تشریحی باید شامل دي دروازه ورسای هر شای چې وغواړي دلته شته ورونه مشکل خو نشته نه شو دا ټول در رقم ته کې بل دی کنټرول 2 هغه دی هغه شورټکټ دی ډیزاین سنټر ورته دی DCM شورټکټ دی ډیزاین سنټر کې هر شای تجهیزاتی بهداشتی وسایل کوم چې په هغه کې فراش بهداشتی وسایل د اتاق کارمندشویی ظرفشویی چپرکن یو شای په کور کې نه سنده چې پلان داس ما ویډیو زمینه ورخله هر شای په پلان کې کارمند ته کور کې دا وایي کتر خلاصه کېده یو ډبل کلیک به وکړه کوم سکیل یې کوي یک څه وټاوم په وینا وټاوم یو د خپل نه کې اوس پوښي هر قسم ډیزاین سنټر ته چې ورشي ودا کې هاوس ډیزاین ده فرنش ده الکتریکل برقی شاون دي کچن شپسخونه ده په دغه بلاک باندې کلیک وکړه بلته ترڅی اوس د سی ډي ته لره کې ریسټور کزه وسه سی ډي ته وګورئ سی ډي ته وګورئ دا ریسټور HVAC HVAC چې کور HVAC پیژنې HVAC دا مخفف دی دا انجینری کې واغ دی هیټینګ وینټیلیشن ایر کنډیشن هیټینګ وینټیلیشن هیټینګ ګرمول ته وي وینټیلیشن ایر کنډیشن یعنی هغه تجهیزات چې د یو اتاق هوا په اور کې یخي وي او په ژمي کې ګرمي وي دا د HVAC سیستم په نوم باندې دی پس ځای کې پروژه کې لیکلي وي کنه دا د مخفف د تشکیل نه هیټینګ وینټیلیشن ایر کنډیشن صحیح یعنی دغه مثلا HVAC پاکي دي شاهد هغه لایم دي داسې
رقم ته مفعول کی دا رقم ته مفعول کی دا په پلانو کې بعضې کې ښودلي وي که نه پریزر د پریزر دا دی دا د پریزر علومه ده پوه شوې دا شیان دي ټول میکسینګ چې هوا ګډېږي میکسینګ باکس دا هوا داسې ګډېږي چې دغه هوا ګرم او یخ هوا دلته راځي هلته ګډېږي او د یوه پایپ کې راکېږي پوه شوې دا خو شته یخ بیا په انجینرۍ کې بسته مضمون دی که نه تخنیک حرارت په نامه باندې ویل کېږي heating and ventilation and air condition system دی دا خو دا په بعضو پروژو کې لیکلي وي نو دغه شیانو ته بیا پام کړه چې دا څه شی دی دا شیان دي ښه دا ټول وګورې والونه دي چې هغه هوا پرې باندې خوشي هیټر فیډ چې هوا ګرموي هغه ساحه ده دې کې هوا راځي او دلته ګرمي که نه ښه دا پردستوریان دا شیان چیش نه راوستلی شي د دوزه کنټرول 2 او یا هم ډي سي انټر ډي سي ډیزاین سنټر اوس په دوی کې چې هر شی وغواړئ شته دي ویډینګ دی څه شی ویلډینګ دی پلنټ پروسس پایپ لانdscape دی کچن هاشپزخانه هایدرولیک هغه هاوس ډیزاین سنټر دی هوم سپیس هر شی چې وغواړئ پوه شوې که انشاءالله دا دی دا د کار کې دا وینډو شکل د کار کې دا دی ویلاړ د شوی دی دا په پلان کې هغه مشکل خو نشته انشاءالله ښه بل دی کنټرول آتا خالی آتا ماشین حساب دی هر قسم ماشین حساب چې تاسو کار پرې کوئ ساین دی کوساین دی تانجانت دی ای ساین یعنی ار کوساین ای کوساین ار کوساین ای تانجانت دا شو یا محاسبه دلته ضرورت پیښي دلته کولای شي ماشین حساب او یا کیو سی کویک کالکولیټر پوه شو انشاءالله دا ابتدایي شارکټ دی بعضې چې د دې لپاره څنګه کېږي په کار کېږي چې سړی باید یو شی پرې وکړو که نه بل دا بعد وخت د ټکټ صفحه تکه سپینه شي که نه د رایټ کلیک وکړئ دلته اپشن ته ورشئ دلته په ډسپلی کې ډسپلی کې کلر ته ورشئ دا رنګ بدل کړئ دا سپین وي ډسپلی کلر دلته هر شي رنګ بدل شي دغه صفحه تکه شنه ده که نه دلته ورته لیکلي کمان لاین تک شین دی ورته کمان لاین داسې پوه شو کلر کمان لاین دا یې رنګونه سپینینګ پوه شوې نور هم کې شته کمان لاین ټکس دی ماوس د لیاوټ د شیانو رنګونه ټول بدلولی شي یا کومرې رنګونه دي 3D خو نور بیا رنګونه داسې ګډوډ کېږي ما یې بدلوي بل دغلته په دغه ځای کې هم موډل ښایي هم لیاوټ ښایي لیاوټ یو لیاوټ که نه که چیرې دا ټیک مارک لري کې بیا یې نه درته ښایي رایټ کلیک اپشن یا او پی انټر یا ډسپلی درته وښایي لیاوټ کې چې پروژه پرنټ کېږي پرنټ داسې ښایي که نه لیاوټونه بیا ډېر جوړي پوه شوې انشاءالله نو وروسته د نه کله چې په ټکټ کې سکور کې اول شی چې ته باید وکړې صفحې د واحداتو څخه اول د فارمټ مینو یونټ واحد باید سیخ کې څه شی باندې زه کار کوم د کې چې دی اول ساینټیفیک دی پرکشن دی انجینرینګ دی ډیسیمل دی ارکیټیکچر دی ساینټیفیک علمي روش دی په رسم سم کې موږ تاسو ویلای مثلا 2000 داس لیکل شي 2000 داس باندې درای یا 0.005 داس لیکل شي 5000 داس باندې باندې درای او بل چې د فراکشن د کسری لیکل دي کسری فراکشن چی ډول کې کسری دا ته وینډوز څه ده د دې شلکتلو شپې نو ساينټیفیک چې ده فراکشن کسری لیکل مثلا یو زګزوري د پیوځای کې دوی نیمه نه دا سمو ته لیکل شي 15 په دوه نو غا لیکل خان زګزوري خو څه کوه انجینرینګ چې ده په دوی کې د کسری نام بل د شي عدد لري بیا د مثلا 3 بل چې د ډیسیمل اشوري سیستم دی موږ تاسو مټریک
په اشاریه سیستم ارتباط مثلا 15 په 2 مرته لیکل لکه چې 15 تقسیم په 2 کې څه ورسي 2.15 او ارکتیکچر خدا انچ ده پاکستان چه موږ تاسو ډیسیمل انتخاب و همیشه اشاریه څه خونه انجینری کې عموما درې خونه اشاریه ده کنه واحد څه شی ده ستاندارد پروژه چې جوړي ټول ملي متر جوړي واحد بعد ملي متر ټول ملي متر باندې جوړي ښه بعض خلک ځان لپاره متر واحد ټاکي بیا پرینټ کړي بعد مشکلات لري که اصلا یک کیلومتر زای یو برکم که دو برکم ملی متر خد 3000 او 2000 دست که من تونم خب ملی متر استاندارد پروژه جوری و اول سیستم اینترنشنال سیستم است کنه امریکایی و دا سیستم دا خد طول ده پر واحد دو تا منظم کنه و زاویه هم کار کی دغه واحد شی وي ډیسیمل ډیګري وي که ډیګري منټ سکند یعنی 60 درجه لاس دقیقې 15 ثانیه کنه دا سی وی چې ګراد وي که پر رادیان وي او که په سروي یونټ وي سروي یونټ د زاویه نورتینګ او ایستینګ ورکول چې دو زاویه مثلا نورتینګ نه دی خدالت نه موږ تاسو ته پوره نه ده سره کوم سره دی پوینټ ده مثلا دا زاویه ده د دوه نقطې او دوه نقطې د دوه نقاطو نورتینګ او ایستینګ عربي هغه خاصه کې نه سره دلته موږ ته در نه خوري موږ نه انتخاب موږ ته چې نه موږ ته زاویه په چی کا په ډیسیمل ډیګري یعنی کشاریه و اشاریه لیکه که دست مالی که چی مثلا 60 درجه لاست دقیقه در ورودی کنه اشاریه عموما بده که دو خانه پر یا یو خانه نیست کلاک وایز د ساعت تقریبا مطابق او مخالف یعنی که چیرې دا ټیک مارک کې زاویه به د ساعت تقریبا مطابق څنګه وي بلی دا مې هغه د کوردینات کنه د ساعت تقریبا داسې ګرځي که چیرې دا ټیک مارک وي نو که ته 15 درجه زاویه جوړوي بلاوي داس پر بلا او که ټیک مارک نه وي ټیک مارک لري بیا داس وخت بلی مخالف ساعت تقریبا یعنی مثبت او منفي زاویه ده منفي زاویه ده دا څنګه ده مثبت که ټیک مارک زاویه بوخته لاندې بلی که ټیک مارک نه وي پورته بلی پوه شو ان شاء الله بل په دې کې شی دی دا به ټیک مارک نه وي مثبت زاویه ډایرکشن ویل کېږي جهت موږ تاسو ډایرکشن لرو څلور ډایرکشن صحیح د ته ویل کېږي ایستنګ ایست د ته ویل کېږي نارت د ته ویل کېږي ویست دغه ته ویل کېږي ساوت صحیح اوس که چیرې دلته ایستنګ سلیکټ وي همیشه به زاویه دغه محور نه بیلیږي که مثبت او دغه ته به بیلیږي که منفي او د بله خوا ته بیلیږي که چیرې نارتینګ سلیکټ وي زاویه به د دو ځای نه بیلیږي همیشه د دغه محور نه داسې بیلیږي یعنی که ته 10 درجه بیلاوې د دو ځای 10 درجه داسې بیلیږي یعنی 90 جمع 10 برسي کنه بل که چیرې ویست سلیکټ وي دلته دغه ځای نه زاویه داسې بیلیږي او که چیرې ساوت سلیکټ وي دغه ځای نه زاویه بیلیږي د محور یعنی کوم محور ته سلیکټ کوې دغه نه زاویه بیلیږي پوه شو ان شاء الله مشکل خو نشته او که چیرې آدرس په آدرس کې زاویه ورکول کېږي مثلا زه آدرس سلیکټ کوم ورته 15 درجه اوس به داسې وي چې زاویه به وي مثلا دا د موږ تاسو محورات دي دا هلته ما ورته انتخاب کړو داسې پرې محور شو 15 درجه وینې هلته مې ورکړي اوس که زه زاویه وغواړم چې زاویه بېلومه د دو نه یم نه بېلوي د دو نه هم د دغه زاویې نه بېلوي که 10 درجه ورکړم د زه به داسې 10 درجه بېلوم ما محور ورته وټاکو چې دا ځای دی داسې پرې پوه شوې خو دوی کې همیشه باید همدغه وي مشکل خو نشته دی دا و د یونټ برابرول که وغواړو دا یونټ په شارټکټ راولو نو یو ان دا شارټکټ یو ان انټر که صفر ځي او فارمټ وینو یونټس پوه شو ان شاء الله مشکل خو نشته په کې بل دی د دوی کې لیمټ برابرول لیمټ خو یونټ ډېر مهم دی یونټ په د یو ټکټ کې چې پروژه کول کوي یونټ به حتمي سیخاوي او لیمټ چې دی هغه مهم نه دی که سیخ کې اړ کنه سیخ نه کې بیرته په پلی اوټ کې څنګه کو کار کې کو بیرته وراکه بیا جوړول لیمټ یعنی وراکه جوړول زه غواړم یو وراکه مثلا جوړ کړم کنه فارمټ مینو drawing limit we specify lower left corner
دا د وراکه چې جوړېږي دا خو داسې یو شکل لري وراکه خلاص پیې که نه داسې دا وراکه داسې که نه دا لیفت لوور کارنر دا کونج انتخاب کوي کومه د وراکه شروع شي او اپر رایت کارنر پوه شو پېژنه تاسو drawing format menu drawing limit we specify lower left corner وی د وراکه کومه شروع شي ګوره دا قیمتو ته ګوره داسې تغییر کړو دلته چې څه به کسبای کمی دغه صفري هغه دی دا که نه وی وراکه کومه شروع شي کوم دا د انټر وول په دوزه کې دغه د ماوس مشینی ولا دغه وراکه شروع کی داسې به څلور شي او داسې به څلور شي اوس زه په دوزه کې انټر وایم دا وی وراکه دوزه شروع شوله اوس وی څه داسې لور شي یعنی د بار کونج انتخاب کړه دا چې انتخاب به یک ستاب کې ماتر کوي وای تب کې ماتر کوي دا کونج انتخاب زم یک سی ډي وی 210 کوما د کوما ته وړه 290 کې انټر یعنی دا وراکه چې ته جوړه کلم F4 وراکه شو کنه ځکه F4 وراکه 290 کې دا کنه نو دا ضرور نه ده دا یو ځای په طرف کې ته وغوړې چې بدون د وراکه نه بل ځای کار ونه کې په مغه ځای کې بعد کلیک چې تلو نسمعو هغه به ورسته کوو لا نسمعو مزه د کار کوم نیکو کار چې څو وراکه تر داخل شوی نه چې کوم ځای کې مو وراکه جوړه کړی مثلا د ټیکټ صفحه ډیره غټه صفحه ده کنه معلومه نشي کومه ځای کومه ځای پرې شروع ده کنه نو وراکه مهمه نه ده کې جوړه کوي کې جوړه نه کوي خو صفحه جوړه کوي صفحه هم چې کله جوړه کله زائد انټر ای انټر اوپسه وای ها زوم ایکستند چې شاید په صفحه کې درو واره د صفحه تمام پوه شئ تاسو نو دا صفحه د وراکه جوړول مشکل خنه راځي ان شاء الله دا ګریډونه دي په 2012 ټیکټ کې 10 ګریډونه په لور کې نقطه دي یو دا ګریډونه چې پوسټاونه ورکی په اف او بټن اف او یا دا صحیح شو بعض کمپیوټر کې فنکشن کې وسانه سی بیا اف او وای بعض کې فنکشن کې ته ضرورت نه لري پوه شو ان شاء الله مشکل خنشته نو سبب خیر سوال ډرومینه شروع کوو نن لکه څنګه ګډ واټ شو او صحیح اجازه